وبسملا ومحمدلا ومصليا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ډیرو قدرمنو حاضرینو، د اسلامي امارت مشرانو، مجاهدینو، علماو، د عصري علومو استادانو، محصلینو، ځوانانو، ډېر خوښ یو چې په آزاد اسلامي افغانستان کې بیا د داسې ورځې شاهدان یو چې د حمل په اوله ورځ باندې زمونږ د نوې تعلیمي سلسلې آغاز دا کیږي. افغانستان د یو اسلامي هیواد په توګه باندې دوه قسمه ادارې لري او دواړو ته علی السویه ضرورت لري. یو ته موږ تاسو دیني ادارې وایو، دیني مدارس وایو، چې په هغې کې داسې ځوانان روزلی شي چې کله د مدارسو نه راوځي د مسلمانانو دینی ضرورتونه دا پوره کړي. ولس مسلمان دی، معلمینو ته ضرورت لري چې د دوی دینی ضرورتونه پوره کړي. دویم، عصري ادارې، مکاتب، لیسې، پوهنتونونه چې د دې نه ځوانان فارغ شي او راوځي. زمونږ د دینی مراکزو د تحفظ دپاره وسایل برابر کړو. زمونږ د وطن د نظام د تحفظ دپاره وسایل برابر کړو. زمونږ د ولس د ژوند مختلف ضرورتونه دا پوره کړو. که موږ وګورو د تاریخ په اوږدو کې الحمدلله په دې اوله برخه کې موږ د ابتدا نه غنیان یو. په دغه 45 کلنه دوره کې سره د دې نه چې زموږ دواړه قسمه ادارې متاثرې شوي او کمزورې شوي، بیا هم د ولس ضرورتونه، دینی ضرورتونه الحمدلله علماو په هر وخت دا پوره کړي. داسې پیښه نه ده شوې چې په افغانستان کې د یو مسلمان دینی ضرورت وي او د افغانستان علما د هغې نه عاجز وي. د افغانستان یو وګړی استفتا د ځان سره واخلي او په بهر ملکونو باندې دا ګرځي. په دغه میدان کې الحمدلله موږ غنیان یو. په دغه 45 کلنه دوره کې زغ ډېر علما شهیدان شو، طالبان شهیدان شو، حافظان شهیدان شو. دومره شهادتونه مخې ته راغله چې د اسلام د 1500 کاله تاریخ د هغې نه خالي دی. یعنې د اسلام په دغه 1500 کاله کې د علماو دومره قربانۍ مخې ته نه دي راغلي لکه په دغه 45 کاله کې د یو اسلامي نظام د راوستو دپاره، د یو اسلامي نظام د حاکمیت دپاره چې د علماو قربانۍ مخې ته راغلي. خو د هغې باوجود الحمدلله زموږ ولس په دې میدان کې خودکفا دی، ادارې شته، زموږ دیني ضرورتونه په هر وخت باندې دا پوره کېږي. د دویمې برخې ته چې موږ راشو، په دغه 45 کاله باندې موږ نظر واچو، په دغه برخه کې زموږ ضرورت انتهایی زیات دی. موږ د اشغال سره مخ شو. د دفاع چې کوم وسایل دي چې هغه د عصري میدان نه مخې ته راځي موږ سره نه وو. د نورو هیوادونو د کومکونو باوجود د موږ نه 14 کاله وخت وغوښت او یو دنیا شهیدان هم ورکړه. که موږ په عصري میدان کې مضبوط وې او خودکفا وې، زموږ نه اول اشغال دومره نه اوږدېده. همدارنګې د دې دویم 20 کلن اشغال سره چې مخ شو هم په دې میدان کې موږ ډېر پس پاتې یو. موږ
د دفاع وسایل نه لرل، د ځان د حفاظت وسایل هم نه لرل، موږ نه د اشغال خاتمې 20 کاله وخت وغوښت. د 45 کاله قربانو نه وروسته چې اسلامي نظام راغلی که موږ دې ته وګورو چې موږ ته دغه نظام په ډېر لوی قیمت غورځېدلی او دغه نظام شرعي لحاظ سره حیثیت هم دا دی چې ونصب الامام واجبون، د اسلامي حکومت اقامه دا په مسلمانانو باندې واجب وي. د افغانستان ولس چې دا 45 کاله کومه قرباني ورکړه نو د مستحب د اعادې دپاره نه ده ورکړي او نه د سنتو د اعادې دپاره ورکړي، بلکې د یو واجب یو د فرضي عمل د انجامولو دپاره دا قرباني ورکړي. چې کله د یو واجب عمل دپاره دومره قرباني ورکړل شو، الحمدلله اسلامي نظام اقامه شو. نو لکه څرنګه چې د دې اسلامي نظام اقامه کول واجب وو، نو دارنګې ساتل دا هم واجب دي. ساتل به مستحب نه وي چې په دې دومره قربانو باندې موږ دغه نظام راوس او اوس ساتل یا سنت یا مستحب دي، ځکه وو که نه نو مستحب خو دا مطلب. که موږ وګورو که زموږ د ولس ضرورتونه پوره کېږي د دې لارې نه پوره کېږي. موږ په اول میدان کې الحمدلله غنیان یو، بهر ته ضرورت نه لرو، خو په دې دویم میدان کې چې موږ وګورو زموږ سرحدات وګوره دا 40 کاله 45 کاله زموږ اولس بهر هیوادونو ته محتاج دی، د علاج دپاره بهر ځو، د نورو عصري زده کړو دپاره بهر ځو. نو دا واضح شو چې موږ په دې میدان کې ډېر شاته پاتې یو، موږ خودکفان نه یو، زموږ ولس خودکفان نه دی. موږ د ولس ضرورتونه نشو پوره کولی په دغه موجوده عصري صورتحال باندې. که زموږ دغه موجوده عصري صورتحال خودکفا وی، موږ به د دې ضرورت نه چې زموږ مریضان ګاونډي هیوادونو ته ځي او یو دنیا مصرفونه کوي، تکلیفونه برداشت کوي. که زموږ د دې نظام حفاظت مخې ته راځي، دا به هله راځي چې زموږ دغه عصري میدان مضبوط شي. که زموږ عصري میدان مضبوط نه وي، بیا به ورته ګورو دغه نظام به هم د لاسه ځي او د اشغال د درېیم اشغال مخنیوی به نشو کولی، د ځان نه به دفاع نشو کولی، د ولس نه به دفاع نشو کولی، د نظام نه به دفاع نشو کولی. که نن تاسې وګورئ په فلسطین کې چې کوم صورتحال روان دی، د ټولې دنیا مسلمانانو زموږ او ستاسې په شمول باندې ورته خاموش دي. د دې خاموشۍ اصلي وجه څه ده؟ داسې نه چې د مسلمانانو سره په زړه کې درد نشته، د مسلمانانو سره په زړه کې ښه ډېر درد دی، خو څه کولی نه شي. که څکړې د لوی ځناور سره په جنګ باندې کېوځي او د لوی ځناور سره په جنګ باندې څوک هم ځان نه کوي، بس د لوی ځناور سره په دنیا کې قوي ټکنالوژي ده، قوي وسایل دي چې هغه د مسلمانانو سره نشته. که د مسلمانانو سره وی، بیا به د مسلمانانو دغه خاموشي نه وي. نن ټول اسلامي امت په دې میدان کې محتاج دی، پردو ته محتاج دی. که په لاس کې څه لري دا پردي دي، خپلې نه دي، او که په لاس کې څه لري دا خودکفان نه دي. تدویلي ځناور سره دومره څه دي چې بیا د هغې په مقابل کې هغه وسایل چې د مسلمان سره دي هغه څه نه دي. د دې وجې نه ټول اسلامي نړۍ او اسلامي امت خاموش دی. د خاموشۍ وجه په عصري میدان کې د اسلامي امت کمزوري ده. هغه وخت تاسو د اسلام او د مسلمانانو را یاد کړئ چې مسلمانان په عصري میدان کې خودکفا وو، چې ورسره 1000 کاله حکومت یې کړی په ټوله نړۍ باندې. کمزوري خلق مسلمانان نه دي تیر شوي. خو کوم وخت چې مسلمانانو دغه عصري میدان ته شا کړه او د نورو احتیاج ته کېناسته، د نورو سوال ته کېناستو، په نورو شیانو باندې اخته شو، د خپل دفاع نه غافل شو، د خپل قوت نه غافل شو، د خپل استعداد نه غافل شو. نن تاسې وګورئ چې په ټوله اسلامي نړۍ کې دومره څوک نشته چې د ځان نه دفاع وکړي یا د مسلمان نه دفاع وکړي. که موږ د ولس ضرورتونه پوره کوو، دغه میدان زموږ دپاره ډېر مهم دی. بلکې په دې اوس وخت کې په مرحله د
ترجیح کېده چې دې ته موږ ترجیح ورکړو. په دینی میدان کې الحمدلله زموږ ډېر کار شوی دی، خو په دې میدان کې زموږ ډېر کار نه دی شوی. دغه میدان زموږ د ترجیح میدان دی. که موږ د ولس ضروریات پوره کوو د دې لارې نه پوره کولی شو، که موږ د ولس نه دفاع کوو د دې لارې نه کولی شو، که موږ دا نظام ساتو د دې لارې نه کولی شو، که موږ د نظام نه دفاع کولی شو د دې لارې نه کولی شو. که زموږ عصري میدان کمزورې نه بیا به همدغسې صورتحال لکه 45 کاله چې تیر شو، نه هم د ځان نه دفاع کولی شو، نه هم د سرحد نه دفاع کولی شو، نه هم د جومات نه دفاع کولی شو، نه هم د مدرسې نه دفاع کولی شو، نه هم د جنازې نه دفاع کولی شو. دا خبره انتهایی زیات قابل فکر ده، قابل غور ده. الحمدلله په دې باندې خوشحال یو چې د اسلامي امارت مشران بیا خصوصا هغه د معارف وزارت دې نکتې ته متوجه دي او زمونږ ارزو دا ده چې نور متوجه شي دې نکتې ته. که زمونږ دغه خلا ډکه شي بیا موږ بل مشکل نه لرو، که زمونږ دغه خلا ډکه نشي بیا به د 3 مشغال انتظار وباسو. نو د دې وجه نه دا ډېره مهمه ده چې څومره مصرف کېدی شي، څومره توجه ورکول کېدی شي دې میدان ته، دا د وخت اهمه تقاضا ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.